نن خاص ټاپ شاند. بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د تخنیک ورځ شروع کیږي. سیسو چیرې دی هغه دا ځای مه راخلاصوه، د دې څخه دغه ښکته پاته دا راخلاص کړه، بیا دا مد دغه راخلاص کړه، د دې ځای راسه ټکنیک شته. صحیح شو؟ معلومیږي؟ دا به مې درته ویلي چې څنګه خپل کمپیوټر تیزولی شو. اوه پر دې سربیره یو شی لا بل درته وایم. صحیح شو؟ چې خپل کمپیوټر تیزوي رن منو به راخلاصه کړئ. په رن منو کې به څه شو یا کمپیوټر تیزوي تازه و ms config انټر به کړئ. ms config انټر به کړئ، بیا به راسئ انټر به کړئ. بیا چې د انټر کړئ دا ځای له به راسئ، د دې ځای څخه بوټ ته به راسئ، د بوټ څخه به اډوانس آپشن ته راسئ. د اډوانس آپشن څخه به دغه نمبر غیر فعالي ته به فعاله کړئ، دا به راخلاص کړئ. هر څه چې درلودل دا به انتخاب کړئ. هغه ډېر یې د دې ځای څخه به راسئ چې به انتخاب کړئ، دا مکزیموم به انتخاب کړئ. هر څو ریم چې درلودی په دې ځای کې سفتیږي، را به دا به اوکې کړئ، دا به هم اوکې کړئ، کمپیوټر به دې ریسټارټ کړئ. اوس زه نه ریسټارټوم. صحیح شو؟ دا معنا لري چې کمپیوټر ته دې 4 کوره ورکړل او څونه ریم چې لري هغه ریم درته وګمارئ. دا یوه لار د دې تیزېدو شوه. بله خو نو دغه 5 شیان چې کوئ ډیلیټوئ یې. صحیح شو؟ راځو دغه څخه وروسته دوهم تخنیک how to create and deletable folder with cmd. څنګه کولی شو داسې فولډر په cmd سره جوړ کړو چې د ډیلیټ وړتیا ونه لري، حذف نه شي. صحیح شو؟ آفرین، هغه موږ جوړ کړله. آفرین، زما په کمپیوټر کې و. اوپن cmd خلاصه کړه، انټایپ ویلو کوډ او لاندې کوډ کې و. ډرایو لیټر اول ورکړه، دوهم انټر و، دریم دا کوډ ورکړه. صحیح شو؟ څه شی دی ګوره، زه cmd راخلاصوم. cmd د راخلاصېدو لارې څو دانې دي. یو راسه په دغه ادرس کې ولیکه cmd cmd چې دې ورکړل دا د راخلاصوله. صحیح شو؟ او بل راسه سرچ راخلاص کړه cmd سر انټر ورکړه، دا دې راخلاصوله. صحیح شو؟ او بل راسه پر سټارټ باندې راسته کلیک وکړه، دا کمانډ پرانټ یا کمانډ پرانټ ګډه یو رقم دی و. خو متاسفانه چې زما cmd بنده ده. اوس نو خدای خبر چې چیرې خلاصېږي. شاید په تخنیکونو کې مې درته راوړي. ها؟ ډېر دی؟ ولې خوند نه درکوي؟ ها؟ اوس چې ته معلومېږي خوند یې باله. یو عملي ویډیو دې راښکاره کولی استاد دره وروسته څه وایي؟ cmd بنده ده. cmd چې خلاصوئ دلته به اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته راسئ. ښه، بیا به پر سیسټم ډبل کلیک وکړئ، بیا به چیرې ولاړ شئ، دلته به پریوینټ اکسس ټو کمانډ پرانټ ډبل کلیک پر وکړئ، دا به انیبل کړئ، دا به اوکې کړئ، دا به هم اوکې کړئ. اوس به راسئ cmd به دلته ووایي. صحیح شو؟ cmd چې دی ول دا د راخلاصول. په دې ځای کې اوس نو په کوم ډرایو نه ده بنده، چا ویل چې بنده ده. په کوم ډرایو کې غواړې؟ فرض کړه په زید ډرایو کې زه جوړوم. صحیح شو؟ راسه دلته چش ورکړه، زید ډبل ډاټ انټر یې کړه. اوس زید ته داخل شولې. صحیح شو؟ په دې ځای کې به ولیکې md سپیس، بیا چې شي سلاش سلاش، بیا ټکی، بیا سلاش، بیا سپیس، بیا زید، بیا ډبل ډاټ، بیا سلاش، بیا کان. صحیح شي؟ کان یا کام 1 یا تر کام نو پرې، یا lpt 1 تر نو پرې، دا یو چې ورکړئ. صحیح شو؟ زه د چیش په نامه جوړوم، د کام 1 په نامه جوړوم. انټر به کړه. The file directory name is not access zmd
را بسې دې راسته کلیک وکړه کمانډ پرانټ اډمین ته راسه یې سکه په دې ځای کې ولیکه زید ډبل ډاټ ام ډي سلاش سلاش دا نه سلاش سلاش ډاټ سلاش سپیس زید ډبل ډاټ سلاش کام ولې نه کې جوړ چیرې وو دا دی ډرایو یو ټول سره دا شی شه دلته به ولیکئ چې شي ام ډي سپیس سلاش سلاش ټکی سلاش زید ډبل ډاټ بیا به کام وان فرق نه لري سٹارټ چې شي زید دا دې د کان په نامه جوړ شو وینه راسته کلیک پر وکړه ډیلیټ کړه څه مې کوي نه سو ډیلیټ ګوره زه راسم زید را خلاص کړم زید چې را خلاصوي د سی ام ډي د لارې سٹارټ زید ډبل ډاټ انټر یې کړه دا زید شو پر دې ډبل کلیک وکړه راسه چې شه کړه ډیلیټ کړه نه سو ډیلیټ نه ډیلیټېږي صحیح شو خاطر موږ جوړ کړو چې ډیلیټېږي آفرین کنه که دا ډیلیټ کوم راسته کلیک پر وکړه ډیلیټ کړه دا د دستي ولاړې صحیح شو و چې دا ته ډیلیټوي څه به کوې د جوړېدو دپاره مې څه وهي ام ډي وهي صحیح شو فرض که بل جوړوم ام ډي سلاش سلاش ټکی سلاش بیا زید بیا ډبل ډاټ بیا سلاش بیا د رفیع الله په نامه یې جوړوم انټر یې کړه بیا سټارټ چې شي زید ډبل ډاټ انټر یې کړه د رفیع الله په نامه دا جوړ شوی مګر که پر دې راسته کلیک وکړې دا ډیلیټ کړي دا شی ډیلیټ لاړ کام ون څخه تر نو پرې ال پی ټي څخه ال پی ټي څخه تر ال پی ټي نو پرې دا نه ډیلیټېږي د دې د ډیلیټېدو لپاره بیا ته څه کوې بیا به لیکې چې آر ډي سلاش سلاش ټکی سلاش بیا به ولیکې زید دا د ډرایو لیټر ډبل ډاټ به ورکړې سلاش به ورکړې د کان نوم به ورکړې انټر به کړې را به ورته ولیکې چې سټارټ چې شي زید ډبل ډاټ انټر به کړې دا د کان تللی دی صحیح شو دا و د سی ام ډي د لارې موږ جوړولو یو فولډر فور ډیلیټینګ د ډیلیټ لپاره مې یاد درته ووایي صحیح شولو چې شولو دا فقط ام ډي آر ډي ام ډي معنا میډ جوړه کړ ډي ډایرکټر په مستقیم ډول درته معلومیږي کالته ځه آر ډي معنا ریمو یا غرزو ډي معنا ډایرکټر په مستقیم ډول صحیح لاندې ټریکس چلو ته راځو چل صحیح اول وای اوپن CMD with shift right click in there plus you want to create in dim type code لاندې ګوره دا بیا بل فولډر جوړیږي فرض که زه یو فولډر په دغه فرض دی چې ته غواړې چې جوړوې صحیح دا بیا دی فولډر جوړیږي نه ډیلیټېږي نه کاپي کېږي نه راخلاصېږي او نه هم کټ کېږي صحیح فرض که په زید کې جوړوم هر ځای ته جوړې هلته به ورځې هلته چې ورلې شفټ به ونیسې راسته کلیک به وکړي را به سې اوپن نیو کمانډ وینې دا به راخلاص کړې په دې ځای کې به ولیکې چې شي دلته به CACL به ولیکې ککل دا چې دی ولیکئ بیا به سپیس ورکړئ صحیح سپیس چې دی ورکړئ د سپیس وروسته به بیا څه ولیکئ دغه به ولیکئ سلاش پی صحیح سلاش پی ولیکئ زما سم یاد دی دلته راسه وګورئ ګوره کاکل ایس دی فولډر نوم دی بیا سلاش پی دی ورونه دی صحیح اول چې دی کاکل ایس دی بیا چې دی د فولډر نوم دی فولډر نوم زه کم یو دغه جوړوم دلته موږ فولډر لرو فرض که زه زیا لرم سیسو زیا دغسې جوړوم زیا راسه د زیا نوم ورکړه بیا راسه څه ولیکه دغه څخه وروسته زیا بیا سلاش پی سلاش ډبل سلاش سیسو بیا ایوری ون ښه ورته متوجه سئ ایوری ون ډبل ډاټ سیسو بیا ان ورکړه انټر یې کړه دلته یس درڅخه غواړي وایي آیا ته مطمئنه دا کار غواړې و وای ورکه انټر کوي اکسس از ډیناید نو اوس ولې نو اوس دا تر خلاص کا دا شیان پکې کې دي دا سره ستا کلیک ور وکړه شفت ونسه اوپن نیو کمانډ تر راسه کاکل یس بیا راسه چې شدی زیا سپیس پی د فی ایوری ون ایوری ون دغه غواړي ای غواړي هغه چې اس ور قواعد څه
ها یا اسمه زه دلته یو بل فولډر جوړ کړم فرض کړه د چیش په نامه د خان په نوم صحیح شو او دلته کاکل دی فولډر نوم دی بیا سلش پی دی ایوری ون ان دی انټر وای دی ښه انټر پلس وای دغه پلس معنا جمع راسه اوس اوپن کمانډ دلته ورته ولیکه چې شي کاکل اس چې شو بیا مثلا خان سپیس سلش پی سپیس ایوری 1 n ایوری ون ډبل ډاټ ان وای ورکه دا دی جوړ شو صحیح شو اوس نو زه راځم دغه فولډر ته دا بندوم کومه دی فولډر خان نه راخلاصېږي وینه ها ګوره ها نه راخلاصېږي کله چې ډیلیټ یې راستا کلیک پر وکړه ډیلیټ نه ډیلیټېږي نه ډیلیټېږي دلته میسج راکړي یې څه ګوره ها ته اجازه نه لري چې ډیلیټ کړې ګوره صحیح شو دا به ته مجبور یې کنسل یې کړې راستا کلیک پر وکړه کاپي یې راستا کلیک پر وکړه پیسټ یې پیسټېږي ها ګوره اجازه درڅخه غواړي یوه خوا هم نه کېږي صحیح شو دغه بیا ښه لار ده سر مې په خلاصو اوس نو پر دې زه راستا کلیک کوم دلته چې بیا بېرته ځان ته خلاصوې شفټ ونه سره راستا کلیک وکړه اوپن کمانډ ته راسه دلته چې راسې کاکل چې شي کیکل اس بیا به راسې فولډر نوم به ورکړې خان بیا به سلش پی ورکړې ایوری ون سلش دلته به اف ورکړې انټر به کې بیا به وای ورکې انټر به کې بس دا دی خلاص صحیح شو اوس دا یې بند کړه چې بند یې کړې راسه راستا جب ډبل کلیک وکړه خلاص یې راسه ډیلیټ یې کړه کومه دی دا دی راستا کلیک پر وکړه دی ډیلیټ کومه دی ډیلیټ دا ولاړې سر به خلاصو دا د سیم ډي د لارې جوړول شو د هغه څخه وروسته فور انلاک ور د خلاصولو دپاره موږ لرو هغه کیسه لکه دا اوس چې د ټول فقط دلته اف ورکول کېږي راځو درېیم ته how to create multiple folder with one click using notepad نوټپاډ خو مو په یاد چې وموایي صحیح څنګه کولی شو د نوټپاډ په واسطه سره موږ ډېر فولډرونه جوړ کړو په یوه کلیک کولو سره راستا کلیک به وکړې نیو ته به راسې دلته به چې راخلاص کړې نوټپاډ چې دې راخلاص کړې راخلاص یې کړه دلته به ورته ولیکې ایکو سپیس اپ بیا به راسې دلته ام ډي ګوره علي دلته به کامه ورکړې خان کامه به ورکړې جان کامه به ورکړې ضیا کامه به ورکړې رفیع کامه به ورکړې سمیع کامه به ورکړې سنا کامه به ورکړې 12 کامه به ورکړې 11 کامه به ورکړې 14 کامه به ورکړې 14 کامه به ورکړې 15 کامه به ورکړې دا کامه به ورکړې دا وینئ صحیح شو هلته به د ګل په نوم ورکړي سر به خلاص انشاءالله را به سیده به چش کړي کنټرول اس به کړي صحیح شو دلته به زه یو دغه غواړي هاټ صحیح شو کنټرول اس به کړي را به سي پر د راستا کلیک وکړئ رینیم ته به راسئ دغه نوم به یې نور راشئ چې اوږدی فرق نه لري دلته به د چش نوم ورکړئ پی ای ټي انټر به کړئ پر دې اوس یو ډبل کلیک وکړه دونه چې مې جوړ کړي هغه یې ګرده دا دې راته جوړ کړه دا که چیرې مې د لاسه وسولو زر نومه کې ولیکئ زر فولډر یې چاته یې ولېږئ دلته نوم ورکړئ یو نوم څنګه نوم ورکړئ هغه سړی چې شوقي دی هغه نوم ورکړه فرض کړه دلته که جاسته یو 2023 کسیان رحمي ته که جاسته ولا بالا ته سرمردار دی که د هغه ولیان سرمردار صحیح شوله نو دی چې دا ډبل کلیک پر وکړي هغه فولډران به دغونه ورته جوړېږي بیا دې نه دی ډیلیټوي دا ګوره په یو کلیک کولو سره د نوټپاډ جوړ کړه نوټپاډ په ډرایو کې ډېر شیان دي په ډرایو څنګه ډیلیټوي ولې دغه یو فولډر ته راخلاص کړه دا کم یو دا روپۍ فولډر دا څونه شیان دلته ما درلود څه زیات صحیح شوله د هغه څخه وروسته راځو how to create a virus with notepad څنګه وایروس د نوټپاډ په واسطه جوړ کړو دا کوډ وینئ دا د دې ځای را کاپي کړئ تر دې ځایه کنټرول سی زه کاپي کوم ته به یې ولیکئ صحیح شو فرض کړه په دې ځای کې چش کوم نوټپاډ ته ورځم بل فولډر ته دغه خراب نه چې ته نه دغه کار کولی دا دا زه دغه یې نه کوم نو زه څه هوښیار یم ښه که څه مڅک زه یم په 12 فولډر کې دلته به یې چش راخلاص کړئ نیو ته به راسئ د نیو څخه دا ټکس راخلاص کړي دا راخلاص کړي په دې ځای کې کنټرول وي کړي دا شی به ولیکئ په خپل نوټپاډ کې دا شی چې ولیکئ کنټرول اس به کړئ را به سیده به چش کړي راستا کلیک به پر وکړئ دلته به رینیم ته راسئ څه به وکړئ
رستا کلیک به پر وکړئ رینیم ته به راسئ دلته به نوم ورکړئ فرض کړه دلته به چش ورکړئ کرکټ چش سریلانکا کرکټ ټکی چش بی ای ټي انټر وکړئ پر دې زه ډبل کلیک نه کوم ته بیا خپله پر وکړئ دلته ویډیو روانه ده ښه دی بیا ویډیو روانه ده ویډیو بند دا چې استاد جلی دغه مثال کې کوم فرق شته درانه وایرسونه خو جوړ کباره بیا څه چمکو کتاب خو نه لري کمپیوټر یا رستا کلیک پر وکړه پراپرټیز ته راسه په دې کې اوس وایرس دی رستا کلیک پر وکړه رینیم ته راسه دلته یو دای شی نوم پکې راځي خلک یې راخلاصوي دا بي چې پای کې تبدیلی او بي ټي ورکړه ټکی بي ټي سرناکای بیرته ورته ولیکي استاد ها سره بیټینګ ورته ولیکي بیټ بلد مز مسله به راشي مایستر ته د دې لپاره بیا دغه ورته ولیکي شیشه خطاطي یا خطاطي نه دي شو کې دا کم ځای ته د مخونو څه سره ټول دی استاد ځان د کم ځای چوره د چوره مار دی ښه بیا راسته راځو د دوهم دغه ته وایرس ته دا دوهم وایرس دی دوهم وایرس به د دې ځای را کاپي کوي تر کومه ځای دا چټ چپاس دا تر سره تر دې ځای نه تر دا جی پرې دا درې څلور توري دي هغه ځای ته به راسئ راسته کلیک به وکړئ نیو ته به راسئ د نیو به چیرې ولاړ شئ ټکس ډاکومنټ دا به راخلاص کړي دا شی به په خپل نوټ پاډ کې ولیکئ څلور پنځه توري دي کو اپ جی start www.google.com go to جی کنټرول اس به کوي دا به راواخلي دغه ځای به یې بند کړئ پر دې به ډبل راسته کلیک وکړئ رینیم ته به راسئ نوم چار شی نوم ته یې ورکوئ فرض که زه دا ورچش نوم ورکوم هم د پریټي ګرلز ټکی بي ای ټي صحیح شو دا خو ولاکه په موږ ته کې ولا پرېږدي چې خلاص وکړي صحیح شو دا چې ها ساده نه پرېږدي وا دا چې موږ ته ولیکئ چې بلان بیا ډبل کلیک خپله پر وکړئ اوس ویډیو روانه ده ښه دی کمپیوټر داسې بندېږي استاد ها کمپیوټر بندېږي څه چم کوي بعضې شاید یا کمپیوټر ریسټارټ کړي په دې کې زما څه پر یو باندې وورسلو په ډیسکټاپ پروت یو ته ډیسکټاپ جام وړو ښه اخر چې مې لاسرسی ورته پیدا کړي 14,000 فولډر یې جوړ کړي وو صحیح دی مطلق ډیسکټاپ جام کار نه کوي بیا پر بل یوزر ورلم د دې ډیسکټاپ پایلو ته مې لاسرسی پیدا کړي چې موږ کتل فکس 14,000 او که څو فولډر یې جوړ کړي وو په یو کلیک سره دا بل مې نه دي کتلی دا بل څه کور خرابۍ پېښوي خو بیا ډبل کلیک پر وکړي څه چم کوي سر مې خلاص شو استاد دغه کمپیوټر خو هغه وینډوز ورکو ښه راواخه درسره دی چالان یې کړه ستا کمپیوټر سبا مراسم استاد دغه how to create folder with below name په دې نومونو فولډرونه درته جوړ کړي د چش په واسطه جوړیږي د alt 0 alt 255 insert unicode د لارې په یاد مې دي دا به جوړ کړي لاندې را شو کېږي how to create undeletable folder with cmd دا بیا لکه چې هغه کیسه د سیسو مخکې چې درته ویل لاندې ورا شواسي how to create simple folder with cmd ساده فولډر د cmd په واسطه څنګه جوړو پس که زه cmd را خلاصوم دا cmd ده راځم اول زیات شته زی ډرایو ته ډبل ډاټ انټر په زی ډرایو کې اوس ولاړم md جوړ کړه چې شي سمد انټر کوه د سمد په نوم فولډر موږ حالت نه درلودي انټر که سمد په نوم فولډر بوس چې جوړ شوی دلته اس و دا سمد دا ساده لار د جوړېدو سیسو یا چې ډیلیټ یې rd چې شي سمد انټر اوس راځه سٹارټ چې شي زید ها یا rd اس د دې موږ د سمد نه لرو سیسو rd یعنی ریمو دا چې خورس ته راځو دا ډنجرس وایرس بیا دغه دی ډنجرس څه معنا خطرناک دغه دی سوکا د جی جی دا یو دانه راکړه کوم څه دی دا عمره د کوم شو ازمایي استاد دا واتمن دی په کمپیوټر ازمایي راستا کلیک به وای نوټ پاډ خارکې بر خلاص کی دلته ډبل کلیک به پر وکی په جزه کې به ولې کی چې کنټرول وی دا یو ورچ ولې په وورډ په بشي کې نه جوړیږي یا یواز نوټ پاډ سلاش اس سلاش کیو سپیس
ډي ډبل ډاټ دا سلاش انټر یې کړه آر ډي. ګورئ دا کوم ویروس دی یار به درته تشریح کړم. دا هغه ویروس دی چې 2 دقیقې یا 3 دقیقې وخت به درسره نیسي. د وینډوز سره نیولې د ډیسکټاپ تر یو خوار تصویر پرې مکمل دې در صفا کوي مکمل ورځي ډیلیټ ته او ډیلیټ دی بس آل ډیلیټ دا لکه وینډوز شو واکي وینډوز خو نوې کمپیوټر دی چالان یې کړه دا دی وینډوز هم ورځي خرابې نه ما شروع چې نور په پېښ دې کې موږ د انس غواړو د استاد د چم 2 دقیقې خدای دی ما چې درته جوړ کړي زه د 2023 6 نوم پرېږدم ته خو انتظار یې لکه چې ډېر سکسیان یې نه راخلاصوي سیسه ځکه اول ورچا چې راخلاصه هر شی چې راخلاصه هغه څه وخت غواړي په ذات از املا خو بیخي یوه ورځ صبر ورته کوي سیسه نه وایي ته ودره لکه چې بیخي ډېر سکسیان دي دا ژر نه راخلاصوي دروند فولډر دی یا دروند فایل دی سیسه نه انا ورته انتظار یې داسې ورته ناست یم چې ګور یې توره صفحه دې پر کمپیوټر باندې راسي هېڅ شی نه سیسو دا هغه ویروس دی څنګه به جوړوي دلته خو دا د دې ځای څخه رانیولې تر دا ځایه بس دغه شی ولیکئ لس لیکئ که شل لیکئ د چیش مطابق به لیکئ د ده هر چا کمپیوټر چې ډیلیټوئ د ده د ډرایبو مطابق به ور جوړ کړئ زما په کمپیوټر کې څو لیکې غواړي 1 2 3 4 5 6 لیکې غواړي 6 لیکې دغه کوډ به ولیکې دا خو 6 به دغه توري به ورته غیروي یوازې دغه توري دا توري به کم توري وراچه آفرین دا ډرایو لیټرونه به وراچوي سی او ډي مې وراچولي دي ای جی ایچ زیډ پاته دي صحیح شوله ټیک شي راسه دا راواخه کنټرول سی یې کړه دلته چیش کړه کنټرول وي ولې نس کنټرول وي دا کنټرول سی او کنټرول وي بیا راسه کنټرول وي بیا راشواسه کنټرول وي بیا راشواسه کنټرول وي شپږدنې پراسو آفرین دا چی شي دی دا ای دی صحیح شو دا ډي دی دا جی دی دا ایچ دی ټیک دی ایچ دی یو راسه لاندې بل جوړ کړه کنټرول وي کړه دا چی شي دی زیډ دا چې اوس کنټرول اس کې ګوره رس څه سو هغه چیرې وو په دوام فولډر دغه دی دا دی سیسو پر دې راسته کلیک وکړه دا رینیم کې دلته ورته ولیکه چې 2000 یا دغه ولیکه ورته کرکټ گیم زوم خلک یا میک پی سی فاستر زه بیا د دې ډېر شوقي یم سیسو اینی استاد یو خطا اکستاس لا میک پی سی فاستر د دې زه ډېر شوقي یم دا چې دی بی 18 انټریک وچ زه وینم او په دې باندې کمپیوټر تیزیږي یا ورته ولیکه کلین ویروس پاک سیسو چې ویروس په پښې کې دی یا چې ویروس ته بس جوړ دي چې دا مطلق ور ډبل کلیک وکړه زما ټول کمپیوټر را صفا کوي راکړي اوس زه درته امتحان کوم یو دانه فلاش راکړي ورکړه حساب فلاش چې استاد دې در ډیلیټوم یا مشکل نه لري راک شانک ستا د یاران د پاره خلک د غوي غوښو د لپاره یو دانه فلاش نه سټیل کولای زما په ویروس ټلیک چې د غوایې د غوښو شاک راځي ګورئ دا فلاش دی کم فلاش دی کم یو دی دا بل دی دا اته 15 جی بی دی یو جی بی ډک دی جی دی سیسو راځم یو دانه پر ډیسکټاپ کې سره جوړوم شل لري چې سرم په خلاص پوسی سیسو پر ډیسکټاپ دا غو نوټ پاد مې خلاص کی ډبل کلیک وکړه راسه د فلاش لپاره شش لیکم rd/s/q سپیس د جی په نامه او ډبل ډاټ سلاش په پلاوګر استاد دې نه خپل البوم جوړ کړی دا ډرایو لیټر نه مې دې وکړ ان شاء الله نه به دا غدي نو رسي سیس اوس راسته کلیک پر وکړه رینیم ته راسه رینیم ته چرالیا د یاري ورک نشي استاد انټي ویروس رینیم ته چرالیا دا تر شي څو تلیکې سیسو زه ورته لیکم چې 2023 6 ټکی بی 18 انټریک دا مثال دا شک په لاس مسو کړی و دا شک دی سیسو دا ډبل کلیک چې دی پر وکړي بس دا قدر لکه چې ډیر دی نه راخلاص سیسو کاری جو خراب یا شګه access the file because it is being used by another process. The cheat is
وینه صحیح سم په خلاصو هغه تاسو اته پنځه کمپیوټر نه در خراب کړی استاد نو ما خو نور نه جوړ کړی یوازې د فلاش مو ورکړي هغه ډرایور کې چاره زما د کمپیوټر لپاره خو شپږ لیک کوډ یې غوښتي د یو ډرایو لپاره یو لیک کوډ دی بیا په هغه کې به د ډرایو نوم به ورچ د ډرایو نوم ورچ ما دته د ډرایو نوم ورکړي او مشخص مکه چې دا ډیلیټ د یو چا کمپیوټر د طبيعت خراب دي فقط د ډرایو معلومات وکړه راسه په ایمیل کې ګسل شي ورولې جواب دغه شی دی امضا که خلاصه کې امضا کده کده سیسلو چې دا ډبل کلیک پر وکړي ټول ډرایو د ایمیل اشاره چې د چا کمپیوټر ته ایمیل چې اوټلوک دی وایي بیا وایي یا انټرنیټ چې سره شروع کړي هغه د خیره د پیسه ورسته سر په خلاص په دی وایروس د دې چې خورسته بیا را شواسي لاندې بیا چې شدي وای how to format دا وښیم درته ولیکل دا غشي دي سیسو لاندې راځو how to create antivirus ښه antivirus how to create دا antivirus لکه د دې دا کوډ ورکتي سم کارم نه کوي سیسو دا antivirus درته جوړوم څه شي دا open notepad type below code how to create a computer or USB antivirus دغه په تجربه ماته معلوم شوی دی چې ښه کار کوي انټي وایروس دی سیسو راولار بسې دغه دوه لیک کوډ نه دی کنټرول سی دا به راولار سي په نوٹ پاد کې به ولیکي هر ځای څه لیکي فرق نه لري سیسو ته به پټ کېدل نوٹ پاد به خلاص کې دا د کنټرول وی کې دا سیسو دا به چې خراب کړي ډیل اچ سیسو دا به راولار سي د ډرایو لیټر به ورکه هر نوم څور کوي سیسو هغه به ورکه پټ نه لري کله فلاش ته جوړې فلاش د چشولو د جی ور افرین جی ورکه وس د انک او وی بي اس په نامه وایرسونه دا شارټ کټ دي زیاتره شارټ کټ وایرسونه دي دا ډیلیټ یې کنټرول اس به کې کله چې می کنټرول اس کې دا به راولار سي کم یو دادی رستا کلیک به پر وکه رینیم به کې نوم چې هر نوم ورکه زده چې نوم کوم د انټي ټکی بي ټي نوم کوم بي ټي دا غواړم او بي ټي وای دا چې دی ورکه وس کډه بل کلیک پر وکه د حساب کمپیوټر کې وایرس ورځي شارټ کټ وایرس وس بنو راخیا که فلاش باندې ورځي سو کا به کنټرول سی کې رستا کلیک پر وکه چې ته ولېږه فلاش ته ولېږه په فلاش کې ډبل کلیک پر وکه بل کار به سبق دا رن مینو بر اخلاص کې جی پی edit.msc به وایي کله چې دا وایي دا به یس کې چې یس کې را به کم ځای ته وینډوز سیټینګ کم ځای ته وینډوز سیټینګ دې ته چراله د دې څخه ورسته به کم ځای ته ولاړ شي را به سکرپټ سٹارټ اپ شټ ډاون وینه پر دې باندې ډبل کلیک وکړه بیا به راسه سٹارټ اپ لا سیسو پر دې باندې ډبل کلیک وکړه کله چې ډبل کلیک وکړه را به سه اټ تا پر اټ باندې ډبل کلیک وکړه دې ځای ته براسه براوز تا را به سه ډیسکټاپ تا را به سه هغه انټ په نامه انټي دا بر اوپن کې په دې ځای کې به ولیکي یو معنا بس دی فعال کیږي تاسو کمپیوټر چې ایس د چالان شارټ کټ وایرس اتومات کمپیوټر وګورئ وایرس پاره دا چې په سیستم کې سافت صحیح سو مګر کچیر دلته ته صفر ورکې نور بیا دای کار نه کوي ځکه د کمپیوټر ژبه صفر او یو ده 0 1 ده 1 معنا چالان 0 معنا اپ بند سر به خلاصو ها یا کمپیوټر د یو پورته شي نه مني دا وکیک دا وکیک اوس په کمپیوټر کې بس په سیستم کې دا وایرس ثبت انټي وایرس ثبت صحیح شو داغه څخه ورسته لاندې راشو کیږي کله چې لاندې راشو اوس بیا چې دی د جی پی edit.msc کمانډونه موږ لرو چې جی پی edit.msc کمانډونه ما درته ویلو ما جی پی edit.msc هغه کمانډ لکه د تیاری په سر کې چې دی چت کله نه خرابېږي وایرس نه وي لومړی وای لاک ټاسک بار ګوره د یو وخت راځي موږ دلته رستا کلیک کوي دغه لاک ټاسک بار ویني اوس غیر فعال کار نه کوي سیسلو نه دی خواته ځنه او خواته ځکه چې رستا کلیک وکړي پراپرټیز ته راسي دلته ټاسک بار ته راسي د شری ټاسک بار لوکیشن دا ځای نه راخلاصيږي یو وخت یو چا سدي سر ته خطلې دی او سلاکسو يم دي ته څه وکړي وره ټاسک بار لاکس یا د یو چا کمپیوټر د ټاسک بار ور پراخ کې در دې ځای را ورسه لاکس ورسې په ټول بازار وګرځوي بیا دې د تر خلاص کی سیسو لاکه کا دا ځای را ورسه ولاکه کوته بیا دې سم کې د وینډوز کولو مخ بغیر سیسو د دې لپاره به تاسو کوي ته جی پی edit.msc بر خلاص کې اډمنستریټیو ټمپلیټ ته بولار سي لاک د ټاسک بار نن څه غلط ادرس ورکړم چې په وکه جی پی edit.msc ته به ورسي دا به یس کې چې یس کې دلته به بیا چې شو کې دا به غټ کې اډمنستریټیو ټمپلیټ ته به ورسي
دې ته چې ولاړې دلته به راسې وینډوز کمپوننټ ته به ورسې یا سټارټ د ټاسک بار ته به ورسې دلته خو نسته وه دا نو اوس ته پیدا کوه چې ما یې ادرس سم نه دی کړی وینډوز کمپوننټ ته به ورسې دلته به فایل ایکسپلورر ته ورسې دلته لاک د ټاسک بار وینئ که یا یا نسته. نسته دا خو رقیب څه نو څه ګرځلا غواړي سرچ کې څه وي؟ سرچ نه لري سیستم زه خیر دا نور چې بنده وګوندې دی په مخه راسي صحیح شو ادرس یې ما سم نه دی لیکلی د هغه څخه وروسته موږ هایډ شو ډاون سلیپ هایبرنیټ دا لرو ګوره پاور مینو نه لرم نه لرم ورکه ده دلته چې راسم کمپیوټر چې بندوم یوازې ساین اوټ لرم پور مې کار نه کوي بند نو به زه کمپیوټر څنګه بندوم صحیح شو شو ډاون هایبرنیټ سلیپ ټوله ورک کړي د دې دپاره به ته څه کوې ادرس یې دا دی دغه به راخلاص کړې جي پي ډټ ډاټ ام اس سی ګوره کله چې دې راخلاص کړي هایډ شو ډاون ګوره جي پي ډټ ته به ولاړ سې بیا به چیرې ولاړ سې اډمنسټریټیو ټمپلیټ ته به ولاړ سې سټارټ مینو ته به ورسې ګوره سټارټ مینو ته او بیا به چیرې ولاړ سې ریمو ان پریوینټ اکسس دی شوټ ډاون ګوره را به سې شوټ ډاون ته خو راغلی سټارټ مینو ته به ولاړ سې صحیح شو د دغه زیات ما د کمپیوټر سیستم عمر بند کړی دی یاري به ولاړ سې سټارټ مینو ان ټاسک بار ته اول باید سیستم ویلاس